ستړی مه شې وروره. خیر اوسې وروره څنګه چیش دې په کار و چیش در ښکاره کړم. یاره دا خوري چپه کې ولې ما یو دانه ښایسته نارمله سپورټس بوټ راښکاره کړ دا یې کمزوري شی مه راکړه ښه شی راکړه چې په بازار کې نه وي مطلب دا ډېر خلک په پښو یې هغه ماته خوند نه راکوي. ښه د کرکټ غه درکړم که د فوټبال غه؟ د فوټبال غه راکړه. فوټبال غه یو ډېر ښه ګوټ راسره دی ځای مې پټ دی یشي در هوا به خو خوښ به دي ته یې راښکاره دا کړه ښار کې به چا نه وي پښو کړی دی شی راسره دا هغسې وایستې زما د طبیعت خبره وکړه ته یې راښکاره کړه و دستې ده راخه دا دی ورور جانه دا دی ګوټ دی جلت یې واره وګوره مګر ښار کې به ګرینټي دی تر اوسه به یې د چا په پښه نه لیدلی که یې د چا په پښه ولیدی دا ګوټ مفت ستا دی. والله ماشاءالله دی دا خو ډېر ښایسته بوټ دی دا زورور ګس دا بارنۍ خپل دغه ورسره ورکه جمعهدار ته خرچه د باندې ځای مګره در صفا کړي د جمعې خرچه راکړه اوس. سم ګراک را خراب کړي تا ته ما وویل مال ده تا چې په واده ماده کې پښو کوم ته راغلی په دې جارو ووایه سم ګراک را خراب زه باسم یا د کوم پیسې